د یو وخت کیسه ده. په یو کلي کې یو کس و، ده به دلته د زړو اخبارونو کاغذونو کاروبار کولو. د دې کلي خلکو به زړه کاغذونه روټلول او بیا به یې دې باندې خرڅولو. ده به دنه دا کاغذونه په ارزان قیمت باندې اخیستو. ده دلته ځان ته یو ګودام جوړ کړی و چې په دې کې د یو پریس ماشین هم لګولی و. ده به دې ماشین کې دغه زړه کاغذونه اچول او نوي کاغذونه به یې جوړولو. د دې کار نه د مور پلار هم ډیر زیات خوشاله وو. هم بچې وایا نن سبا کاروبار څنګه روان ده؟ پلار جانه کاروبار ډیر ښه چلیږي. نن سبا خو خلک ډیر زیات کاغذونه راوړي ماته، خو پلار جانه یو مسله پیښه شوې ده. څه مسله ده بچې ماته ووایه؟ پلار جانه هر یو مزدور دا یو ګیله کوي چې اوسه کې ته خپل قیمت لږ اوچت که د کاغذونو، خو زه مخکې نه یو ښه قیمت ورکوم. بچې که ته دوی له په لکونو روپۍ ورکړي دا خلک بیا هم نه خوشحالیږي. دې وجې نه مکه خپل قیمت برقرار وساته، ضرورت نشته اوچتولو ته. او پلار جانه زه څه لیونی خو نه یم چې د دې بیه به اوچته کړم، چې په کومه بیه الم په مکه بیه بیا الم. او بیټو ستا خبره ټیک ده، په ارزان قیمت یې اله او په ګران قیمت یې خرڅوه نو داسې به پیسې ښې راځي. په دې کلي کې د میټا په نوم یو کس خپلې ښځې نصیبې کینچي سره اوسېدو. ای ښځې زر زر لاس خوروه، څه پوسه دې شروع کړي دي د مریضانو په شانتې نشتې جوړوي. تا ته پته ده چې کار ته ځم په ما ناوخته ده. ای میټې ته خو داسې خبرې کوې که چېرته په دفتر کې کاروبار کوې. ما ته پته ده چې درته محلو کې کچرې اوچتوې او بیا یې وړې کباړ کې خرڅوې. ستا د لاسه خو زه په شرمونو وشرمېدم. ای بدرنګې ښځې، د کومه روټۍ چې ته داسې په شوق سره خورې که نه، نو دا روټۍ د هغه کاغذونو پیسو باندې راځي. هغه وخت کې خو ته نه شرمېږې؟ میټې زیاتې خبرې مه کوه، زر زر د روټۍ وخوره، لاړ شه او کچره اوچته کړه. میټا په غوسه کې بغیر د روټۍ خوراک دلته نه روان شي. لاره کې ځای په ځای کاغذونه راټولوي چې وګوري یو ځای کې دلته په کچره کې یو کتاب هم پروت وي. میټا چې دا وویني نو ډیر زیات حیران شي. یار د خلک وګوره چې په کچره کې کتابونه هم لړه کوي. دوی ته د دې اهمیت څه پته ده؟ دې وجې نه خو دا خلک دونه ډیر جهیلان دي. خیر زما پیسه، زه به دا کتاب راوالم او خرڅ به یې کوم. میټا دا کتاب اوچت کی او د خرڅون د پاره د بیټو دکان ته راشي. بیټو وروره نن ما ډیر صفا کاغذونه راوړي دي، نن به د ده ماته یو ښه قیمت راکوي. میټا وروره دا خبره خو ته دلته روزانه ماته کوې، کاغذونه صافا وي او که زاړه وي، خو قیمت په یې مه قمیلویږي. که خرڅوي نو راوړه چې تولې کړم، او که نه یوسه چېرته په بل چا باندې خرڅ کا. ای غټ خېټې یو خو ته هر وخت هوښیاري کوې. وګوره کله شپه غټېږي او کله ورځ. هېڅ خبره نه ده، اوس خو ستا واري ده. کله خو به زما لاسونو ته راشي بیا به زه تا نه دا بدله والم. خیر بیټو د ده خبرې نظر انداز کی او د دغه کچرې سره کتاب وتلي او بیا دله پیسې ورکړي. میټا دلته نه لاړ شي. یاره دا څومره صفا کتاب ده، بیا هم چا غورځولی ده. خو خیر زه په دې څه کوم، دا به زه ماښام په ماشین کې واچوم او دې نه به نوي کاغذونه جوړ کوم. بیټو ته علم نه و چې دا کوم عام کتاب نه ده، بلکې د یو جادوګر کتاب ده. په دې کلي کې یو جادوګر اوسېدو. دا کتاب د دې و. د دې جادوګر یو شاګرد و کوم چې په غلطۍ سره دا په کچره کې لړه کړی و. تا کې عقل نه و چې تا زما هغه کتاب په کچره کې لړه کولو، هغې کې زما ډېر جادو لیکل شوی و. مالک ما ته پته نه وه، ما ویل که دا د زه پنځون کتاب د دې وجې نه ما هغه په کچره کې لړه کړی و. کمه کله هغې کتاب نه بغیر خو زما ټول جادو بیکاره ده. ورشه هغه کتاب چې چېرته تاسو لړه کړی وي هلته نه واپس راوړئ. سمه ده مالک، هغه کتاب ما په کچره کې لړه کړی و، زه ورځم چې رای وړم. د ده دواړه شاګردان دلته نه راوځي او چې کله دې ځای ته راشي چې وی ګوري، یار کتاب خو ما دلته لړه کړی و، دلته خو یو کتاب هم نشته. د دې مطلب چا دا کتاب اوچت کړی ده دلته نه. اوس په مونږ څه کوو؟ دا کتاب به چېرته نه پیدا کوو. که دا کتاب مونږ پیدا نه کړو نو مالک نو تا پرېږدي او نه ما. زه چې ورشو هغې ته ووایو چې کتاب خو هلته نشته. دې دواړه دلته واپس راشي او بیا دې ته ووایي چې هغه کتاب نشته. نو جادوګر ډېر زیات غوسه شي. ما تا که کتاب پکار ده، په هغې کتاب کې لیکلي وو چې 3 ورځې وروسته به په ډېر زور کې باران کیږي، او که هغه کتاب نه وي په هغه باران کې به مونږ هم لهو شو. مالک ستا مطلب دا ده چې مونږ تا که کتاب په هر صورت کې پیدا کول پکار دی، کنې مونږ به یو کس هم نشو ژوندی پاتې.
او زما شکل ته ولې ګورې؟ ورشي هغه کتاب چېرته وي راوړئ. دې نه وروسته دوی دلته نه روان شي او په لاره کې هر چا نه د دې کتاب په باره کې تپوس کوي. هر څوک ورته وایي چې یاره موږ ته د دې کتاب په باره کې هیڅ قسم علم نشته. دی ډېر زیات پریشانه وي. دلته بیټو دغه کتاب سره د کاغذونو د ماشین ته واچوي او دې نه نوي کاغذونه جوړ کړي او دلته بیا دغه کاغذونه په ټرک کې لوټ کړي. دغه کسان ډیر زیات خپه او پریشانه په لاره کې واپس روان وي چې په لاره کې میټا ورسره میلاو شي او دې ته ووایي هلکه تا کوم کتاب کتلی ده؟ میټا چې دا خبره واوري نو ډیر زیات حیران شي. او ما ته یو کتاب په کچره کې میلاو شوی و، اکه ما په کباړ والا باندې خرڅ کړی ده. چېرته ده اکه کباړ والا؟ مونږ هلته کې بوځه. اکه کتاب کوم عام کتاب نه و، اکه مونږ ته په هر قیمت باندې پکار ده. چې دا واورې میټا ځان سره سوچ کوي چې ما ته دې موقع نه پیدې اخیستل پکار دی. زه خو به تاسو هغې ته بوځم خو دې بدله کې به ما ته څه میلاویږي. تا ته به مونږ د دې کتاب په بدله کې 15 لکه روپۍ درکړو. څه 15 لکه روپۍ؟ اوس خو زه د دې کباړي چمړه درته وباسم خو دغه کتاب به تاسو له درکړم. راځئ ما سره. بیا دا درې واړه بیټو ته راشي. دغه کس ته چې چاته ما کتاب ورکړو، بیټو پرون په کچره کې تاله ما یو کتاب هم درکړی، هغه مونږ ته واپس کا. او میټا وروره ته خو لیونی شوی نه یې. هغه کتاب خو ما په کاغذونو کې واچولو، چې نوي کاغذونه مې جوړ کړو، فیکټرۍ ته مې ولیږلو، هغه اوس نه میلاویږي. څنګه به نه میلاویږي دا کتاب؟ راځه مونږ سره اوس به زمونږ مالک ته ووایي. دوی دا بیټو ځان سره بوځي جادوګر ته او جادوګر ته چې ورولي نو دی په یو ونه پورې وتړي. بیا جادوګر دې ته د کتاب په باره کې ووایي زه دروغ نه وایم، هغه کتاب اوس ما سره نشته، خدای خبر چې هغه به چېرته تللی وي. بیټو ولې ته زما هغه 15 لکه روپۍ بربادوې؟ شابه دوی ته ووایي چې هغه کتاب چېرته ده، کني دوی به تا نه پرېږدي. ما درته وویل که نه چې دغه کتاب ما سره نشته، تاسو ولې په ما باندې یقین نه کوئ؟ دی ووهئ، په وهلو یې د چمړتې وباسئ. 2 ورځې وروسته به باران وشي او دا به هم موږ سره پکه باران کې لهو شي. بیا د دې نوکران بیټو خو وډبوي خو په وهلو د ده غریب چمړه وباسي. ما نور مه وهئ، زه دا نور نشم برداشت کولی. زه به دا کتاب تاسو ته خامخا پیدا کوم، که وشوه نو فیکټرۍ ته به پسې لاړ شم. هلکه تا سره صرف 2 ورځې دي، 2 ورځې پس به داسې باران کیږي چې په دې کې به دا ټول خلک لهو شي. په هغې کتاب کې داسې جادو ده چې د کوم په وجه مونږ بچ کېدی شو، چې هر ځای نه وي دغه کتاب راوړه. دې نه وروسته بیټو دلته نه روان شي او خپل ګودام ته راشي. زه به اوس دا کتاب چېرته نه پیدا کوم؟ کتاب خو ما په دې ماشین کې اچولی و، پته نشته چې هغه به اوس چېرته کې وي. بیټو چې لږ وړاندې شي چې وګوري نو دغه کتاب دته په نظر راشي. دا کتاب په دې ماشین کې په یو ګوټ کې پروت وي. بیټو دغه کتاب راوچت کړي او چې وویني نو دا ډېر زیات ځان سره حیران شي. شکر ده خدایه چې دا کتاب ما ته میلاو شو، چې زه دا کتاب پړاو کوم په دې کې داسې کم جادو لیکلی ده. بیټو چې کله دغه کتاب لولي چې په کومه ورځ باندې سپوږمۍ تندر ونسي، هغې نه یو ورځ وروسته به ډېر زور کې باران وشي او دې باران کې به ټول خلک لهو شي. خو په دې جادو ویلو سره به یو د کاغذ کور جوړ شي. کم خلک چې په دې کور کې پاتې شي هغې به بیا نه لهو کیږي. بیټو چې دا پړاو کې نو ډېر خوشحاله شي. یاره دا خو ډېر زبردست کتاب ده، زه به دا منتر ووایم ځان له به د کاغذ کور جوړ کړم، خو دا جادوګر زه پرېږدم نه، ځکه ده زه ډېر زیات وهلی یم. دې نه وروسته بیټو دغه منتر ووایي. د دې منتر ویلو سره دلته یو کاغذي کور جوړ شي. بیټو دغه کور ځان سره روان کړي، د دریاب کنارې ته یې یوسي. بیا دې نه وروسته کور ته راشي او دلته دوی ته ووایي څنګه بیټو داسې خو به مونږ ټول په دې بارانه کې مړه شو. نه ما د جادو کاغذ ولا کور جوړ کړی ده، مونږ ټول په هغې کې کینو، داسې به مونږ نه مړه کیږو. دا شانتې 2 ورځې تیرې شي او دې نه وروسته نری باران هم شروع شي. هغه کس تر اوسه رانغلو او باران هم شروع شولو. دې نه وړاندې چې باران تیر شي هغه کتاب راوړل ډېر زیات ضروري دي. مالک هغه کس به راشي، ځکه هغه ویلي و چې زه په 2 ورځو کې راځم. نه ته ورشه هغه دلته راوله. دې نه وروسته دوی دلته نه روان شي
او دی پسې ورځي خو دلته کې بیټو هم خپل فیملی روانه کړي وي د نوي کور ته شفټ کوي چې په لاره کې د جادوګر کسان دې سره ملاو شي. چرته تختې ته او دار ته ووایي چې کتاب چرته ده. روجانا که کتاب ما ته ملاو شوی ده تا هغه جادوګر رور ځان سره راوله د دریاب غاړې ته زه به هغه کتاب دی له ورکم. چې دوی دا خبره واوري نو ډیر زیات خوشحاله شي او واپس دی جادوګر ته ورشي او بیا دې ته ووایي مالک هغه کتاب پیدا شولو هغه کس وایي چې دلته دریاب غاړې له راشئ کتاب والی. ډیر ښه خبر شابه ټایم مه خرابوئ دې نه وړاندې چې باران زیات شي شابه ځو دریاب غاړې ته. دوی چې کله دې دریاب ته ورسیږي نو بیټو سره د خپلې فیملی په دې کور کې ناست وي. بیټو ته د دې کاغذ په کور کې څه کوې هغه کتاب مونږ ته راکا. زه پاگل خو نه یم چې دا کتاب تاله درکم. دې کتاب د وجې نه خو مونږه دغه کاغذي کور ځان ته جوړ کړو چې تر څو دې طوفان کې مونږه بچ شو. دا ته څه بکواس کوې دې نه وړاندې چې د باران زیات شي دا کتاب مونږ ته راکا. پرېږده چې دا باران تیر شي تا ته خو د دې سزا په کار ده. دې نه وروسته دا باران دونه تیز شي چې دا اوبه د دوی سرونو نه وخیږي او دوی پکې مړه شي او بیټو دلته خپلې فیملی سره محفوظ پاتې شي. د دې جادوګر مرګ نه وروسته باران ختم شي او بیټو په خوشحالۍ سره د خپلې فیملی زړه کور ته راشي. که زمونږ ویډیو ستاسو خوښوي زمونږ ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او موږ ته کومنټ کې ولیکئ چې زمونږ ویډیو څنګه وه. مننه.